د لویه بخښونکي خدای تعالی په سپېڅلي نامه د شمشاد راډیو تلویزیون درنو لیدونکو او اورېدونکو ستړي مه شئ. نن یکشنبه د زمري 26مه چې د اګست له 14مې نیټې سره برابره ده. له شمشاد 2 بجو خبري ټولګي ته ښه راغلاست. پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. موخه د افغانستان انرژۍ سکتور پیاوړتیا ده. افغانستان او ازبکستان د 243 میلیون ډالرو په ارزښت 4 تړونونه لاسلیک کړل. Хотелось бы заверить, что мы приложим все усилия с нашей стороны. نننی تړون په مستقیمه بڼه د دواړو هیوادونو د رهبرۍ د ملاتړ پایله ده څو پرمختګونو ته لاره هواره شي. کابل یې په اړه تازه دریځ نه دی ښودلی. پاکستان تور لګولی چې افغانستان او هند یې پر ضد شریکه دسیسه جوړوي. موږ له تیرو اوږدو کلونو راهیسې له افغانانو سره مهرباني او احسانونه کړي، خو د جبران پر ځای د هند په همکارۍ زموږ پر وړاندې دسیسه جوړه شوې. د افغانستان په چارو کې مداخله یاده شوې. خلیلزاد وایي روانه میاشت د حکومت مخالفان د پاکستان په کوربتوب غونډه کوي. پاکستان به په روانه اګست میاشت کې د طالبانو د مخالفو بهرمیشت افغانانو د غونډې کوربه وي. او ټرمپ او پوتین له لیدنې وروسته د اوکراین ولسمشر امریکا ته ځي. ستړي مه شئ. بشپړ خبرونو ته مو زه محب الله حنیفي هرکلی وایم. د افغانستان انرژۍ سکتور پیاوړتیا په موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د 243 میلیون ډالرو په ارزښت 4 تړونونه لاسلیک شول. د دې تړونونو پر اساس به د افغانستان انرژۍ په برخه کې د ازبکستان په همکارۍ د 18 میاشتو په موده کې یو لړ پروژې تطبیق شي چې په کې به زرګونو کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابره شي. د ازبکستان چارواکي دا تړونونه نه یوازې د همکاریو زیاتولو بلکې د کابل او تاشکند ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره هم مهم بولي. د افغانستان برېښنا شرکت او ازبکستان انرژۍ وزارت شرکتونو ترمنځ د 243 میلیون ډالرو په ارزښت د برېښنا لیږد او سب سټیشنونو جوړولو 4 تړونونه لاسلیک شول چې ورسره به زرګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. د افغانستان برېښنا شرکت چارواکي وایي چې 210 کیلومتره په اوږدوالي د برېښنا لیږد مزي غځونه چې له وجې به د الوان دښتې په سټیشن کې د ولتاژ لوړوالی، د ارغندې سب سټیشن پراختیا او بیا له همدې سټیشن څخه ننګرهار پورې د 210 کیلو ولټه برېښنا لیږد مزي غځول او ننګرهار شیخ مصري صنعتي پارک د نوي سب سټیشن جوړول هغه مهمې پروژې دي د یادو تړونونو په چوکاټ کې به تطبیق شي. د 210 کیلومتر په اوږدوالي باندې 500 کیلو ولټ لاین، همدارنګه د دشت الوان په سب سټیشن کې د ظرفیتونو لوړوالی چې تر 1000 میګاواټه به نور هم د جذب توان ولري، او د دې ترڅنګ له د ارغندۍ په سب سټیشن کې د 800 میګاولټ امپیر په ظرفیت سره د دې سب سټیشن ظرفیت لوړول، او بیا له ارغندۍ سب سټیشن څخه 210 کیلو وټ لاین چې هغه به ډبل کنډکټور او ډبل سرکټ وي تر ننګرهار پورې غځېږي، او په ننګرهار کې به د شیخ مصري سب سټیشن جوړیږي. دغه 210 کیلو وټ لاین په داسې شکل باندې ډیزاین شوی ده چې تر 200 میګاواټه پورې انرژي دواړو طرفو ته انتقالولی شي. که یو وخت کې ضرورت سول ننګرهار څخه د کابل طرف ته، او اوس فلحال له کابل څخه ننګرهار ته موږ دا انرژي انتقالوو. په ورته مهال د ازبکستان انرژۍ وزیر یاد تړونونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښې همغږۍ پایله بولي او زیاتوي چې دا پروژه به د افغانستان صنعتي پرمختګ ته د لارې هوارولو ترڅنګ د دواړو هیوادونو سیاسي او اقتصادي اړیکې هم پیاوړې کړي. Хотелось бы заверить, что мы приложим все усилия с нашей стороны. نننی تړون په مستقیمه بڼه د دواړو هیوادونو د رهبرۍ د ملاتړ پایله ده څو پرمختګونو ته لاره هواره شي. دا پروژې خورا مهمې دي د افغانستان صنعتي پرمختګ په برخه کې اساسي رول لوبوي، او دې سره به د دواړو هیوادونو سیاسي او اقتصادي اړیکې لا پیاوړې شي. دا پروژه به د 18 کاري میاشتو په دوام کې بشپړې شي چې پر اساس به له 800 تر 1000 میګاواټه برېښنا له ګاونډي ازبکستان څخه ترلاسه شي، او تر یو بریده به په کور دننه د برېښنا ستونزه هم حل کړي. پاکستان د تازه ادعاو پر دوام افغانستان ته د دې هیواد ضد نیابتي ډلو د ملاتړ په تړاو خبرداری ورکړی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز بیا ځلې تور پورې کړی چې کابل د اسلام آباد پر ټولو ښېګڼو او احسانونو سربیره هم له هند سره پر همکارۍ د پاکستان پر ضد دسیسه جوړوي. د افغانستان حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې
د وسلوالو ډلو تمویل په تړاو د پاکستاني چارواکو ادعاوې او تورونه په کلکه رد کړي. د پاکستان پوځ لوی درستیز مارشال عاصم منیر په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا د افغانستان پر حکومت په دې هیواد کې د فعالو وسلوالو ډلو د ملاتړ تور پورې کړی. ځینو پاکستاني رسنیو راپور راکړی چې هغه په بروکسل کې له رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان اوسني حکومت ته خبرداری ورکړه چې د ډیورن فرضي کرښې له لارې د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو ته د وسلوالو د لیږلو هڅې نه کوي. عاصم منیر ویلي هیواد یې له اوږدو کلونو راهیسې پر افغانانو ګڼ احسانونه کړي، خو د نوموړي د ادعا په اساس په بدل کې افغانستان د هند په همکارۍ د هیواد پر وړاندې دسیسه ترسیم کړې. موږ له تیرو اوږدو کلونو راهیسې له افغانانو سره مهرباني او احسانونه کړي، خو د جبران پر ځای د هند په همکارۍ زموږ پر وړاندې دسیسه جوړه شوې. هغه د هر پاکستاني وګړي له ژوند او سر ساتنه د ځان مسؤلیت ګڼلی او افغان لوري ته یې د روان وضعیت د دوام په صورت کې د غبرګون او ځواب ګواښ کړی. حکومت زموږ د اړیکو سره تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ورته تورونه په کلکه رد کړي او دغه څه یې د امنیت په ټینګولو کې د دې هیواد پاتې راتلل بللي. د افغانستان حکومت پر اسلام آباد غږ کړی چې خپل مسؤلیت په خپله تامین کړي او ورته د متوجه مسؤلیتونو بار دی پر نور نه اچوي. ګوري پاکستان د افغانستان او د افغان ځورېدلي ملت پر وړاندې ډېر یو رذیلانه سیاست او یو جنایتکارانه اجنډا لري. ما همیشه ویلي دي چې د پاکستان، ایران او د هغو هیوادو چې پر افغانستان باندې نظامي یرغل کړی ده په خبرو باندې باید باور او اعتماد ونکړو. بلاخوا د چارو شنونکي وایي پاکستان په تیرو 4 کلونو کې د تورونو نوې لوبه روانه کړې چې امریکا ته د دې هیواد د پوځ لوی درستیز وروستي پرله پسې سفرونه هم د همدې لوبې یو برخه ده. د دوی په باور نوموړی ښایي په دې اړه له امریکایي امنیتي او پوځي چارواکو سره هم غږېدلی وي او په دې اړه له هغه اړخه مشخص اجنډا هم مخې سوي. پاکستاني جنرال په دې وروستیو کې امریکې ته تګ راتګ زیات کړی دی او زه فکر کوم چې دا د یو توطیې په لټه کې دی. معلومه شوه چې وروستۍ څرګندونې چې دوی په بروکسل کې کړي دي دا همدا معنا لري چې دوی غواړي د افغانستان لپاره د یوې نوې توطیې لپاره لاره پرانیزي. امکان دی ولري چې دوی له ځینو امریکایي چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې وي. دغه تورونه د هغه تورونو په څیر دي چې په وار باندې دوی په افغانستان باندې لګولي چې ټي ټي پی په افغانستان کې ده، القاعده په افغانستان کې ده. دا داسې مهال ده چې پاکستان کله یوې خوا د افغانستان له حکومت سره تر یو بریده د همکارۍ او د اړیکو د نږدېوالي دعوې کوي، خو له بلې خوا په خپله د اسلامي امارت له مخالفینو سره په پټه او ښکاره د دوستۍ او خبرو اترو غاړه نیسي. د همدې خبرو د اثبات لپاره تازه ټاکل شوی پاکستان د روانې اګست میاشتې په 15 او 26 په پلازمینه اسلام آباد کې د حکومت د سیاسي مخالفینو د ناستې کوربتوب وکړي. د یو بل راپور له مخې زلمي خلیلزاد خبر ورکړی چې پاکستان به د روانې میاشتې په وروستیو کې د افغانستان حکومت سیاسي مخالفانو د ناستې کوربه وي. نوموړي د یادې ناستې نیټه د اګست 15 او 26 یاده کړې چې په خبره یې د پاکستان دا کار په قصدي توګه پارونکی عمل دی. کارپوهان بیا د پاکستان دغه کار د افغانستان په چارو کې مداخله یادوي او په خبره یې په دې توګه پاکستان دا یقیني کوي چې هیڅکله هم په افغانستان کې د ثبات پلوی نه دی. د افغانستان سولې لپاره د امریکا پخواني استازي زلمي خلیلزاد تازه ویلي چې پاکستان به د روانې اګست میاشتې په 15 او 26 نیټه د افغانستان حکومت د هغو مخالفینو کوربه وي چې دا مهال په بهر کې میشت دي. نوموړي د پوښتنې په توګه په خپل ایکس پاڼه لیکلي که افغانان د هغو پاکستانیانو لکه تحریک طالبان پاکستان، داعش او لشکري جنګوي چې د پاکستان نظامی محوره حکومت د چپه کېدو په لټه کې دي کوربتوب وکړي نو دا به ښه کار وي. زلمي خلیلزاد د پاکستان دغه کار یو ناسم او په عمدي توګه پارونکی عمل یاد کړی. پاکستان به په روانه اګست میاشت کې د طالبانو د مخالفو بهرمیشت افغانانو د غونډې کوربه وي چې دغه کار یو ناسم او په عمدي توګه یو پارونکی عمل دی. تحلیل کوونکي بیا وایي که چیرې پاکستان د افغانستان حکومت مخالفینو د ناستو کوربتوب وکړي او غونډې ورته جوړې کړي نو دا په ښکاره توګه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. دوی زیاتوي پاکستان یو آرامه او ثبات لرونکی افغانستان نشي زغملی او پلمې ورته جوړوي. د افغانستان په چارو کې مستقیم ډول باندې لاسوهنه ده چې پاکستان بیا ځلې د افغانستان په دننه د کورنۍ جګړې لپاره لاره هواروي. د افغانستان اسلامي امارت نه باید داسې لیدنو کتنو ته د همسایګانو په کوربتوب اجازه ورکړي. په پام کې ده چې د روانې عیسوي میاشتې
له 25 تر 29 تاریخه پورې یو تعداد هغه د اسلامي امارت مخالفین چې په هغه کې په اصطلاح د مدني ټولنو استازي او نور مخالفین سره یو ځای کې یو غونډه وکړي وښیي چې پاکستان هم کولی شي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي. دا زموږ په فکر یوه په څرګنده لاسوهنه ده. پاکستان دایما دعوا لري چې ټي ټي پی په افغانستان کې موجوده ده، در حالی کې چې ټي ټي پی خپله په پاکستان کې ده، په افغانستان کې هیڅ مرکز نه لري، خو بهانه غواړي. خو ځینې نور بیا پر دې باور دي چې پاکستان په سیمه کې د قدرتونو په ګټه د بې ثباتۍ ایجاد او ترویج ماموریت پر مخ وړي او په خبره یې د افغانستان لپاره د ستونزو جوړول اوسنۍ نه بلکې تاریخي پالیسي ده. هغه څوک چې بیا د پاکستان لمنې ته ځان اچوي او د افغانستان په وړاندې باندې د اسلامي امارت په وړاندې باندې په اصطلاح پاکستاني توره جګوي، دا د انسانیت او افغانیت د چوکاټ څخه وتلي کسان دي. دا هیڅ نوع لاسته راوړنه نشي درلودلی. ښه به دا وي چې د تاریخ د دغه تجربو څخه داسې پند واخیستل سي چې هیڅ افغان د هیڅ ګاونډي د هیڅ خارجي لمنې ته لاس وانچي، خپلې کورنۍ ستونزې خپله حل کړي. خو لا هم اسلام آباد د افغان حکومت د بهرمیشتو مخالفانو د ناستې جوړېدو کره نیټې او ګډون کوونکو کسانو د نومونو په تړاو څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل نه دی بلکې د 2021 کال د اګست میاشتې په 15مه نیټه چې جمهوري نظام سقوط شو، د محمد یونس قانوني، احمد ولی مسعود، محمد محقق، صلاح الدین رباني، کریم خلیلي او عبداللطیف پدرام په شمول د اوسني حکومت ګڼ شمېر مخالفان دغه هیواد ته لاړل. ملګرو ملتونو ښځې او نجونې په افغانستان کې د ناسم بشري وضعیت له امله تر نورو زیات اغېزمن شوي بللي. د دې سازمان ویان د خبریالانو ته ویلي چې پر ناسم بشري وضعیت سربیره د افغانستان حکومت پر ښځو او نجونو د محدودیت زیاتونکې پالیسۍ هم تطبیق کړي. حکومتي چارواکي بیا په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د هیوادونو په شمول د ملګرو ملتونو دغه ډول ادعاوې رد کړي دي. ملګرو ملتونو یو وار بیا په افغانستان کې بشري وضعیت ته کتنه کړې او دغه وضعیت یې لا هم ننګونکی بللی دی. د دې سازمان ویان په خپل اونیز مطبوعاتي کنفرانس کې ویلي چې په افغانستان کې د موجوده ناسم بشري وضعیت له امله ښځې او نجونې د نورو پرتله ډېرې اغېزمنې شوي. نوموړي ویلي چې پر ناسم بشري وضعیت سربیره هم د افغانستان حکومت له لوري د ښځو او نجونو په وړاندې د محدودیتونو زیاتېدونکې پالیسي تطبیق شوي او له همدې کبله د افغاني ټولنې دغه قشر په اوسنیو شرایطو کې له سختو ننګونو سره مخ دی. په کراتو مو ویلي چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې تر نورو زیاتې اغېزمنې دي. لکه څنګه چې تاسې هم خبر یاست، طالبانو له کار او زده کړو د ښځو او نجونو د منع کولو په شمول دوی پر وړاندې یو لړ محدودیت زیاتونکي پالیسۍ تطبیق کړي. بشري مرستې د ښځو او نجونو لپاره ژوند ژغورونکي دي او له دې پرته نشي کولی اساسي خدماتونو او مرستو ته لاسرسی پیدا کړي. نوموړي دا هم ویلي چې له ایران او پاکستان څخه د زیات شمېر افغانانو راستنېدو له امله په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم سخت شوی او په خبره یې روان کال له 2 هیوادونو ټول ټال 1.7 میلیونه افغانان راستنه شوي. سټیفن دوچاریک د افغانستان بشري وضعیت په اړه د اوچا له لوري په تیر کې خپاره شوي راپور ته هم اشاره کړې. ویلي دي چې اړمنو افغانانو ته په کافي توګه د رسېدنې لپاره لا هم 2.4 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده. اوچا ټینګار پر دې دی چې د افغانانو ملاتړ لپاره اضافي بسپنې ته اړتیا ده. روان کال د بشري اړتیاو لپاره ځوابي پلان د 640 میلیونه ډالرو په ترلاسه کېدو سره یوازې 25 سلنه تمویل شوی چې 2.4 میلیارډ ډالرو ته لا هم اړتیا شته. ورته مهال د چارو شنونکي د ملګرو ملتونو د موندنو تایید ترڅنګ وایي چې د اوسني حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې هم پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه یو له لویو خنډونو دي. دوی له حکومت په خپل دریځ کې د نرمښت ترڅنګ له نړیوالو هم غواړي چې بشري وضعیت ته په کتو دي له افغانانو سره د مرستو کمولو پر ځای یا د مرستې لا زیاتې کړي. نو ملګري ملتونه چې کوم اندېښنه لري یا د افغانستان خلک چې په دغه اړه باندې کوم اندېښنې لري، دا اندېښنې د پام وړ دي. بیا هم سره وخت د اسلامي امارات ته پکار دی چې د نجونو حق او حقوق په پام کې ونیسي او هغو ته د تعلیم دروازې خلاصې کړي. په یو خبره دغه کول غواړم چې د تعلیم مسله چې دا بالکل هم د تعلیم په مسله کې مشکلات شته، ستونزې شته. د خویندې دپاره باید تعلیم اجازه ورکړل شي. اسلامي امارت مشران په دې باندې باید پوه اوسېږي چې خویندې ته د تعلیم دروازې خلاصې شي. هغه که مکتبونه دي، هغه که پوهنتونونه دي، دا د ورکړل شي، دا د ورته خلاصې شي. هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د وروستیو موندنو په اړه د حکومت د وایندایانو نظر هم واخلو، خو هغوی زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
له دې وړاندې یې بیا د ښځو او نجونو په وړاندې خپله پالیسي د افغانستان کورنۍ مسله بللې وه او په وار وار یې ویلي وو چې نجونو او میرمنو ته یې د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکړي. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم څو اقتصادي خبرونه. په تیره یوه اونۍ کې د وسپنې پټلۍ له لارې لسګونه زره مټریکه ټنه انتقالات شوي. ټولګټو وزارت په خپاره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د اسد میاشتې له 18مې تر 23مې نیټې پورې د وسپنې پټلۍ له لارې 87,983 مټریکه ټنه انتقالات شوي دي. دغه انتقالات د هراتان، قینې، تورغونډۍ او د خواف هرات له لارې چې نفتي او غیر نفتي او نور مواد پکې شامل دي هیواد ته وارد او صادر شوي دي. ټولګټو وزارت زیاته کړې چې په تیره یوه اونۍ کې 190 ټنه صادرات شوي چې لویه برخه یې وچه میوه او د انارو جوس دی. د افغانستان بانک وایي په بانکي سکتور کې د خلکو د امانتونو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دغه بانک ویلي چې په تیرو 3 میاشتو کې تر 2 میلیارډو افغانۍ زیات امانتونه د بانکي سکتور له لارې ثبت شوي دي. د افغانستان بانک په یو بیان کې څرګنده کړې د زیاتوالي دغه کچه ښایي چې د هیواد مالي او بانکي نظام په تدریجي توګه د ثبات په لور روان دی. یاد بانک زیاته کړې چې د خلکو د امانتونو کچې لوړېدل پر بانکي سکتور د خلکو د باور ښکارندویي کوي. اوس مهال په هیواد کې د لسګونه میګاواټو برېښنا د تولید چارې روانې دي. د اوبو او انرژي وزارت مسؤلینو خبر ورکړی چې اوس مهال په هیواد کې د 115 میګاواټو لمریزې برېښنا د تولید چارې روانې دي. د یاد وزارت ویان موتی الله عابد وایي افغانستان د لمریزې برېښنا د تولید لوړ ظرفیت لري او وزارت هڅه کوي چې دغه برخه کې د خصوصي سکتور پانګونه را جلب کړي. نوموړي زیاته کړې چې دا مهال په 5 ولایتونو کې د لمریزې برېښنا د تولید چارې روانې دي. د کندهار د صنعتي پارک یو شمېر صنعتکاران د دوامدارې برېښنا نشتوالي د کار پر وړاندې ستونزه بولي. دوی وایي د برېښنا کمښت له امله یې د تولید کچه راکمه شوې چې ورسره د کارکوونکو پر شمېر یې هم اغېز کړی. له بلې خوا د کندهار د صنایعو کانونو د خونې مسؤلین وایي د برېښنا د وضعیت د ښه والي لپاره هڅې روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به بدلونونه راشي. د کندهار صنعتي پارک کې د سیخ ګول د تولیدي فابریکو له لویو ستونزو یوه د برېښنا کمښت دی. یادې ستونزې نه یوازې د تولید بهیر ورو کړی بلکې د ځینو فابریکو فعالیتونه یې بند کړي او سلګونه کارکوونکي یې بېروزګاره کړي دي. صنعتکاران وایي که دایمي برېښنا ورکول سي تولیدات به یې ډېر او لسګونه بېکاره ځوانانو ته به د کار زمینه برابره سي. دا کارخونه کې موږ فی الحال په د اوس کم برق کې یعنې د برق د مشکلاتو په خاطر موږ 40 ټنه تر 50 ټنه روزمره تولید لرو او 80 ګریډه سټنډرډ سایز سیخ موږ فی الحال تولیدوو. نو مشکل مو دا ده چې فی الحال دلته په دې کارخونه کې یو نیم سل کارګر فی الحال په کار بوخت دی. که چیرې موږ ته د برق مشکل حل سي او برق راته برابر سي تقریبا زیات کم یعنې د چنده پسې 300 نفره به په کار باندې بوخت سي. غوښتنه هم له حکومته چې دا غوښتنه لرو چې برق راته زمینه راته برابره کړي او د برق سره موږ ډېر ستړي او د برق ته خوا موږ ډېر مشکلات دي. سربیره پر دې د پانګونې نشتوالی هم د دې برخې لپاره یوه لویه جدي ستونزه ده. په یادو فابریکو کې بوخت کارکوونکي وایي که دولت او خصوصي سکتور په صنعت کې زیاته پانګونه وکړي فابریکې نه یوازې خپل تولیدات زیاتولی سي بلکې ډېرو ځوانانو ته به د کار زمینه هم برابره سي. کار خو موږ ډېر خوشحاله یو ځکه زموږ د کار زمینه برابره ده. د کور په څنګ کې په خواري اخته یو نو موږ ډېر خوشحاله یو له خپله کاره او موږ هیله لرو چې هر ځای داسې د کار زمینه برابره سي ځکه دا خلک خوارزار خلک داسې مثال دی په کار اخته یي د کار زمینه ورته برابره یي او ماښام ګوله ورځې پیدا کوي. زه ډېر خوشحاله یم. موږ پخوا بېکاره ګرځو دلته موږ ته د کار زمینه برابره سوې ده او موږ دا خواهش لرو چې دا رقم له خلکو داسې خواهش لرو چې داسې کارخانې نورې فعاله کړي او خلک نور ځوانان هم پر کار کې په کار باندې په خواري باندې بوخت شي. ورته مهال د کندهار د صنایعو او کانونو خونې مسؤلین هم د دې ستونزې پخلی کوي او وایي چې د برېښنا کمښت د کندهار صنعت لپاره یوه لویه ننګونه ده. هغوی زیاتوي هڅې روانې دي څو د برېښنا رسونې بنسټونه ښه سي او هیله لري چې په نږدې راتلونکي کې به د برېښنا ستونزه په بشپړ ډول حل سي. د کجکي څخه لین د انتقال لین دی چې دا تمدیدیږي او نوې قوي لین ورته نصبیږي چې په هغې سره به موږ وکولی سو د کجکي څونه برق چې دی موږ په سمه توګه تر کندهار صنعتي پارک را انتقال کو. یو د کندهار سب سټیشن و چې
دا سبسټیشن جوړ سو. بل د زابل ولایت کې سبسټیشن دی چې وارداتي لین به پر دغه لاره تر موږه وارداتي برق راورسوي. سره له دې چې د سیخ ګول تولید صنعت په کندهار کې په وروستیو کلونو کې نسبي وده کړې، خو د اسانتیا ونشت په ځانګړي ډول د برېښنا نشتوالی لا هم د دې صنعت د بشپړ پرمختګ مخه نیولې. صنعتکاران وایي که دا خنډونه لیرې سي، د کندهار اقتصادي وده او د کار زمینه به په بېساري ډول زیاته سي. له کندهار هرات ته ورځو. هلته یو 12 کلن ماشوم تر اوسه 8 ژبې زده کړې او هڅه کوي چې دا لړۍ لا پسې وغځوي. محمد امیري چې 2 میاشتو کې د یوټیوب له لارې یوه ژبه زده کوي، د ریاضي برخه کې هم له نورو ځانګړی استعداد لري. دی وایي پلار یې اوس مهال بېروزګاره دی، له مسؤلو ادارو د ملاتړ غوښتنه کوي او ډاډ ورکوي چې زده کړو ته به دوام ورکړي. افغانستان دورومو باشیم دیگه çok iyi ve ben de Afganistan دورومو باشیم. په داسې حال کې چې ډیری ماشومان د ښوونځي په کتابونو بوخت دي، یو 12 کلن افغان ماشوم د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې د حیرانتیا وړتیا ښیي. محمد امیري یوازې 12 کلن دی، خو د فکر او حافظې ځواک د ډیرو لویانو له وسې پورته دی. هغه هر 2 میاشتې یوه نوې ژبه زده کوي. تر اوسه یې پرته له ښوونځي او ژبني کورسونو څخه 2 کلونو په موده کې د نړۍ 8 ژبې په خپله هڅه له یوټیوب څخه زده کړي دي. محمد اوس په پښتو، دری، انګلیسي، عربي، فرانسوي، آلماني، اردو او ترکي ژبو خبرې کوي. خو دته دا سفر پای نه لري. هغه غواړي چینایي او روسي ژبې هم زده کړي. من 2 سال میشه 8 زبان یاد گرفتم. بله 8 زبان یاد گرفتم از طریق یوتیوب به خانه و به مدرسه یا کلاس زبانم نرفتم. محمد د ژبو زده کړو ترڅنګ ریاضي کې هم ځانګړی استعداد لري. هغه هیله لري چې راتلونکي کې دې برخه کې پوهاند شي. خو د دې نابغه ماشوم تر شا د یوه سخت ژوند کیسه هم پرته ده. د محمد پلار چې پخوا د تاکسي چلونې له لارې د کور اړتیاوې پوره کولې، اوس بېروزګاره دی. دوی د حکومت څخه د ملاتړ غوښتنه کوي. در آینده میخوام انشالله یک دانشمند بزرگ باشم که بتونم افغانستان و تمام بشریت خدمت کنم. دیگه باید حمایت کنیم دیگه حکومت مردم از نگاه مالی حمایت چه که لااقل برسه به هدف که میخواید. د ژبو ښوونکي هم د محمد وړتیا ته حیران دي او په اړه یې داسې وایي. خوشبختانه اساتیدی از زبانهای مختلفی آمدند، با محمد جان صحبت کردند، صحبت به سطح عالی و متوسط ارزیابی شد. خوشبختانه 8 زبانی که محمد جان ادعا میکنه که یاد داره بسیار منظم به اصول گرامری برابر همه صحبت کردند. دا په داسې حال کې ده چې محمد امیري د هرات والي لخوا د ستایلو وروسته ورته د هر اړخیز ملاتړ ډاډ هم ورکړل شوی. آصف جهانی، شمشاد رادیو تلویزیون، هرات. د خوست نادر شاکوړ ولسوالۍ کې د 9 پرمختیایي پروژو چارې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دې ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا چوکاټ کې د یونیپس موسسې په مالي همکارۍ د دغو پروژو چارې پیل شوې وې. مسؤلین وایي هڅه کوي څو د دغه ولایت په لرو پرتو سیمو کې د ورته نورو پروژو چارې هم پیل کړي. د خوست نادر شاکوټ ولسوالۍ په بېلابېلو لرو پرتو کلیو کې 9 رغنیزې پروژې چې اکثریت یې د اوبو د منظم سیستم او کرنیزې ودې په برخه کې دې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې چې ټولې پرې نږدې 14 میلیونه افغانۍ لګول شوي. ځایي مسؤلان ډاډ ورکوي چې نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت په مختلفو لرو پرتو ولسوالیو کې ورته نورې رغنیزې پروژې هم تطبیق کړي. یو نوه پروګرام موږ په خوست په نورو ولسوالیو کې انشاءالله شروع کیدونکی ده او بعضې ولسوالیو کې سروي شوي دو، ګربز ولسوالۍ دو، مسهل ولسوالۍ دو، باک ولسوالۍ دو، زمیدان ولسوالۍ دو چې پاکه خواوشا 21 پروژې انشاءالله په راتلونکي کې د افتتاح به انشاءالله وکړو. اخوا د سیمې استوګن که څه هم دا رغنیزې پروژې مهمې ګڼي، خو غوښتنه کوي چې په سیمه کې د نورو ورته ستونزو حل لپاره هم پام وشي
د دوی په خبره له دې وړاندې په یاده سیمه کې هیڅ رغنیزې پروژې نه دي پلي شوې، نو پکار ده چې دا ډول سیمو ته د حکومت پاملرنه لا ډیره شي. نو دا موږ منطقه خو تاسو خپله ولا چې اول ور به وي چې د میډیا والا د منطقې ته راغلل، ډېره پوتې ساحه ده، تعلیم له لحاظه، صحت له لحاظه، مطلب صحي اوبه دا نه لري دا خلک، د مرکز ولسوالۍ نه ډېرې په لرې وطن کې پرتې دي. نو هر هغه ته موږ ضرورت لرو په آینده کې میگه وی چې نور شوی حال ډیر غریب دی دی ودار دو چې ډیر د نرساکوټ ولسوالۍ کې سرحدي کلی دي، په دا کلیو کې چې کوم ضرورت وي دومره خدمات نه ده شوی. صبره د خوست ولایت نه د شاکوټ ولسوالۍ کې دا پروژې داسې مهال ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي چې د دغه ولسوالۍ په بېلابېلو کلیو کې دا مهال د 15 نورو پرمختیایي پروژو چارې هم روانې دي. په نړیواله کچه د صنعت پرمختګ او هیواد کې د ځنګلونو پرې کول د اقلیمي بدلون اصلي عوامل دي. دغه څرګندونې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلینو ختیځ زون کې د چاپیریال ککړتیا، اقلیمي بدلونونو مخنیوي او د طبیعي سرچینو د خوندي ساتنې په موخه 2 ورځني ورکشاپ کې کړی دي. په همدې حال کې د ځنګلونو ساتنه او د اوبو بندونو جوړول د ورکشاپ د ګډونوالو هغه وړاندیزونه وو چې له امله یې د اقلیمي بدلون منفي اغیزو کمولو کې رول لري. وچکالي، نړیوال صنعتي پرمختګ او په هیواد کې د ممنوعه وسلو کارول هغه عواملونه دي چې له امله یې د افغانستان چاپیریال ته زیان اوښتی. د چاپیریال ساتنې ادارې د مسؤلینو په خبره په هیواد کې د اقلیمي بدلون د اغیزو مخنیوي په برخه کې د نړیوالو مرستو او عامه پوهاوي ته اړتیا ده. په سپین غره کې کومه اسلحې استعمالولې، په شینوارو کې د بمونه مور استعمال کړه، دا داسې نه وه چې دا په دې خاوره کې دې ضرر نه دي پاتې، په دې هوا کې دې ضرر نه دي پاتې، په دې اوبو کې دې ضرر نه دي پاتې. زموږ اوبه څومره ترې چټلې شوي دي، زموږ هوا ترې څومره متضرر شوې ده، زموږ د خلکو د رواني وضعیت څومره ترې متاثر شوی دی چې دا ټوله په خپله باندې زموږ د چاپېریالي وضعیت باندې منفي اثرات دي. اوس په ډېرو ځایونو کې موږ تاسې ګورو چې ماشومان پیدا کېږي، کله نیم وي، کله چې پیدا شي لږ موده وروسته ورته مختلف مرضونه پیدا کېږي. بلخوا د کرنې متخصصان وایي د اقلیمي بدلونونو له امله ختیځ زون کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټوالي د خلکو پر ژوند او مالدارۍ منفي اغیزې کړي چې له امله یې خلک خپلو اصلي مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. لکه وچکالۍ نه دي، د ځنګلونو وهل، خپله د خلکو مداخلې، بېځایه مداخلې دي چې چاپېریال یې موږ ته خراب کړی دی. هغه کوم فیصدي ځنګلونه چې موږ په ننګرهار کې درلوده اکثریت له منځه تللی، نو دا وجه ده چې کله چې بارانونه کیږي، واورې کیږي، هلته په ځنګلونو کې نه ذخیره کیږي، په سیلابونو په دغه باندې بدلیږي. دا متحش سیلابونه د دې باعث کیږي چې د رهایشي ساحو له منځه ویسي، همداراز کرنیز ځمکې، حاصلخیز ځمکه له منځه ویسي، نو ډېر زیات تخریبات رامنځته کوي. سره له دې چې مسؤلې ادارې د اقلیمي بدلون د اغیزو مخنیوي په برخه کې هڅې کوي، خو یو شمېر مسؤلین ټینګار کوي چې د اوبو بندونو جوړول، د ځنګلونو ساتنه هغه څه دي چې د اقلیمي بدلونونو د منفي اغیزو کمولو سره مرسته کوي. اوبو منابع چې اوس په لاس کې سطحي لرو، دغه اوبه باید ذخیره کړو، زموږ نه ضایع نه شي، بل طرف ته لاړ نه شي. په دغه کې موږ په دغه لرې پرتو منطقو کلي او بانډو کې د چک ډیمونو جوړول دي، وړو بندونه دي. بیا د هغې نه وروسته چې کوم ځای ته د اوبه ډېر راجمع کېږي، هلته بیا د غټو بندونو جوړول دي تر څو دغه اوبه ځان سره ذخیره کړو، هم به دې سره د ځمکې لاندې اوبه ریچارج شي او هم به دا د زراعتي کروندو دپاره سطحي اوبه آماده شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلانو معلوماتو پر اساس د اقلیمي بدلون مخنیوي په موخه اوس مهال د نړیوالو په مرسته یې ځینې پروژې پیل کړي چې ډیری یې د ځنګلونو بیا احیا کول دي. د بغلان اوسیدونکي د دې ولایت د اوروژنې امریت د وسایلو او پرسونل د ډیروالي غوښتنه کوي. دوی وایي بغلان ولایت ته په کتو اوسني امکانات او پرسونل دې ولایت کې اړوند پیښو ته رسیدګي نشي کولی. بلخوا د بغلان امنیه قماندانۍ مسؤلین ډاډ ورکوي چې پیښو ته یې پر وخت رسیدنه کړې او هڅه کوي چې د اوروژنې تجهیزات پوره او نوي کړي. بغلان چې غرنی موقعیت او ځای نیم د خامو لارو لرونکي ولسوالۍ لري، پکې د اور وژنې پر وړاندې چټکه رسیدنه اسانه نه بریښي، خو امنیتي چارواکي دې ولایت کې د اور وژنې پیښو ته رسیدنې بریالۍ ګڼي. د بغلان امنیه قماندانۍ اور وژنې امریت مسؤلین وایي د پیښې ځای ته پر وخت د رسیدنې ترڅنګ
څه کم 4 کالونو لړ کې د دغه ولایت په مرکز او اړوندو ولسوالیو کې شاوخوا 230 د اور لګېدنې پیښې مهار کړي و طی 3 سال 1401 1402 و 1403 هجری شمسی موفق به مهار 203 مورد آتش سوزی در نقاط مختلفی این ولایت شدند. در مجموع طی 3 سال گذشته اموال به ارزش 144 میلیون و 800 هزار افغانی از خطر حریق نجات یافته که یک موضوع چشمگیر و یک موضوعی است که واقعا قابل تقدیر است. د اورلګېدنې پیښو مهار له دغه شمېر یې 80 په استوګنیزو کورونو کې 80 نقلیه وسایطو پروژو دوکانونو او 40 په تاسیساتي ځایونو کې مهار شوي. که څه هم دی ولایت کې د اوروژنې پیښې مهار شوي یا هم د اوروژنې ډله وررسېدلې خو د سیمې اوسیدونکي یا د برخه کې په پرمختللو وسایلو ټینګار کوي چې په خبره د لویو پیښو یا هم لریو پرتو سیمو اړوند پیښو ته ژر رسیدگی وکړي. ما از کارکردهای بخش اتفاقیه ولایت بغلان خوش هستیم. از این آمریت خواهشم این است که خدماتشان در ولسوالی ها و قریجات هم گسترش بدهد. ما از حکومت خواهشمندیم که در بخش اطفائیه در بخش امکانات و تجهیزاتش همکار باشن، این را بیشتر بکنن تا بتونن که بخش آمریت اطفائیه ولایت بغلان به زودترین فرصت اما آتش سوزی و یا در جایی که حادثه با وقوع میپیونده به زودترین فرصت برای آن را مهار بکنن. د بغلان اوسیدونکي او ښاریان د اوروژنې برخه کې یوازې د وسایلو نه بلکې د ظرفیت لوړولو او پرسونل ډیرولو غوښتنه هم کوي چې په خبره د پیښو په مخنیوي کې به خلک له ډیر زیان وژغورل شي. روح الله روحانی، شمشاد رادیو تلویزیون، بغلان. د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. اوس هم څو بهرني خبرونه. د ټرمپ او پوتین له لیدنې وروسته د اوکراین ولسمشر واشنګټن ته سفر کوي. ټرمپ د اوکراین جګړې پای ته رسولو لپاره په الاسکا کې د روسیې له ولسمشر له کوربتوف وروسته دوشنبه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي واشنګټن ته دعوت کړی. رویټرز د راپور پر بنسټ په دې کتنه کې به یو شمېر اروپایي مشران هم برخه ولري. ټرمپ د اوکراین جګړې پای ته رسولو لپاره پر دایمي اوربند ټینګار ترڅنګ د اوکراین امنیتي تضمین او له روسیې د ځمکو تبادله هم مهمه ګڼي. خو په ورته مهال اوکرایني چارواکي او اروپایي متحدین د ځمکې تبادلې او له قوي تضمین پرته د جګړې حل بې ګټې بولي. اسرائیلي ځواکونه د پوځي عملیاتو نوې طرحې تطبیق لپاره د سویلي غزې اوسیدونکي نورو سیمو ته شړي. د راپورونو له مخې دغه پریکړه به نن د اسرائیلي ځواکونو له لوري د غزې په سویل کې د پوځي عملیاتو پراخولو لپاره عملي شي. په راپورونو کې راغلي چې د اسرائیل دغه اقدام به په لوږه کې د ساتل شوو فلسطیني وګړو وضعیت نور هم وځپي. په ورته مهال د غزې پر یو روغتون د اسرائیلي ځواکونو په تازه بریدونو کې 2 کسان شهیدان شوي او دغه راز د لوږې پراخې څپې 11 نور کسان هم مړه کړي چې د لوږې له امله د ټولو مړو شوو فلسطیني وګړو شمېر 255 کسانو ته ورسید. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزارت د یو خبرپاڼې په خپرولو سره د غزې اوسیدونکو ته د ویزو صادرول هم بند کړل. او د امریکا او هند ترمنځ د تعرفو او دوه اړخیزو سوداګریو اعلان شوي مذاکرات ځنډېدلي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د نوې ډیلي او واشنګټن ترمنځ د خپلمنځي سوداګرۍ اعلان شوي مذاکرات چې ټاکل شوي وه په راتلونکي 2 اونیو کې ترسره شي د نامعلومو دلایلو له امله ځنډېدلي. په راپورونو کې راغلي دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو لغوه کېدو سره به د روانې میاشتې په وروستیو کې د هند پر سوداګریزو توکو د امریکا وضع شوي 50% تعرفې هم عملي شي. د هند کرنیزو حاصلاتو او لبنیاتو صادرولو کچې او هم له روسیې د نفتو پیرلو له امله امریکا د یاد هیواد پر سوداګرۍ لوړې تعرفې وضع کړي او هم یې د زیاتو لوړولو ګواښ کړی دی. او په پای کې هم د څو مهمو خبرونو لنډیز. موخه یې د افغانستان انرژۍ سکتور پیاوړتیا د افغانستان او ازبکستان د 243 میلیون ډالرو په ارزښت 4 تړونونه لاسلیک کړه. کابل یې په اړه تازه دریځ نه دی نیولی. پاکستان تور لګولی چې افغانستان او هند یې پر ضد شریکه دسیسه جوړوي.
د افغانستان په چارو کې مداخله یاده شوې. خلیلزاد وایي روانه میاشت د حکومت مخالفان د پاکستان په کوربتوب ونډه کوي. او د ټرمپ او پوتین له لیدنې وروسته د اوکراین ولسمشر امریکا ته ځي. خبرونه ما همدومره له ملتیا مننه. تر بیا ښې چانې.